در په سپیڅلې نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو شال تلویزون څخه د لاندو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مزدلفه کاکړ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې له هر 2 کسانو څخه یو له بېوزلۍ سره مخ دی. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې 80 سلنه کورنۍ په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې هر غړی یې تر $1 کم عاید لري. د اوچا په وینا له 2024 کال څخه 4 میاشتې پاتې دي، خو د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې یوازې 25 سلنه مالی پلان برابر شوی دی. ملګري ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد له نیمایي ډېر نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. د جاپان سفیر تاکوشي کورمایا په کابل کې د سرپرست حکومت له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې وویل جاپان په پلان کې لري څو د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 لومړنۍ ښوونځي جوړې کړي. د پاکستان په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د دغه هیواد پولیسو یو ځل بیا نیولې او ځورولې دي. د اسلام آباد د یو شمېر کډوالو په وینا پولیسو تېره شپه پر ځینو سیمو کې یو شمېر افغان نیولې او له ځان سره یې وړې. د اسلام آباد د نورو سیمو کډوال او اوسېدونکي هم له دې وضعیته اندېښمن دي او وایي چې پر کورونو او د اوسېدونکو پر سیمو دغه بریدونو د کډوالو د زیاتې اندېښنې لامل شوي دي. افغان مهاجرینو په وړاندې د پاکستان پولیسو دغه کړنې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د دغه هیواد د سفیر ډونالډ بلوم د لیدنې خبرې کړې دي. د افغان کډوالو په ستونزو کې مرستې وکړې. پاکستان د افغان کډوالو د اخراج لومړی پړاو د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې له 9 میلیونه ډېر افغان کډوال له هیواده ایستلي دي. د غزني امنیتي چارواکي تاییدوي چې په دغه ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 2 تنه وژل شوي دي. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د سنبلی په 15مه د غزني د مرکز اړونده د روضې کوتل په سیمه کې شوې ده. د غزني د امنیتي قومندانۍ ویان خالد سرحدي رسنیو ته ویلي چې پرون له غرمې وروسته د کابل کندهار پر لویه لاره د کوتل روضې په سیمه کې د اسلامي اماراتو د عسکرو له رنجر موټر سره د کورولا ډوله موټر ټکر شوی دی. په پایله کې د اسلامي اماراتو د یو عسکر په ګډون 2 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړ. د چین د دولت رئیس شي جین پینګ د سپتامبر په 5مه نیټه د بینجینګ په سرمشريزه غونډه کې د خپل ویناو په ترڅ کې ژمنه وکړه چې په راتلونکي 3 کلونو کې به په افریقا کې $50 میلیارډ پانګونه وکړي. دغه پانګونه به د زیربناو او سوداګرۍ په برخو کې وشي. شي جین پینګ څرګنده کړه چې له دې $50 میلیارډ څخه تر نیمایي زیاته به د پور په بڼه وي چې $11 میلیارډ به د بیلابیلو مرستو په بڼه ورکول شي. د افریقا مشرانو په دې ونې کې له چینایي شریکانو سره د ښاري زیربناو، کرنې، کان کیندنې، سوداګرۍ او انرژي په برخو کې د همکاریو زیاتولو لپاره څو تړونونه لاسلیک کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر له استعفا وروسته پارلمان د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ولسمشر لخوا وړاندیز شوی نومان ته رایه ورکړه. د پنجشنبې په ورځ د سپتامبر په 5مه اوکرایني رسنیو اعلان وکړ چې د اوکراین پارلمان په ترکیه کې د اوکرایني پخوانی سفیر اندرا سیپیها د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکلی دی. هغه چې د استازو د 258 رای په ګټلو سره د ډیمیټري کولوبا ځای ناستی شو. هغه په نړیوالو غونډو او فورمونونو کې د خپل فعال او دایمي حضور له امله د دغه هیواد یو له مشهورو لوړپوړو چارواکو څخه شمیرل کیږي. اندرا سیپیها 49 کلن دی او د روان کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم و. د فرانسې د خبري اژانس په خبر د جمعه په ورځ د سپتامبر په 8مه راپور ورکړ چې د کینیا په مرکز نایروبي کې د یوې ښوونځي په لیلیه کې د اور لګېدنې په پایله کې لږ تر لږه 19 زده کوونکي وژل شوي دي. د کینیا پولیسو وویل چې یو شمېر نور متعلمین هم د سختو ټپونو له امله روغتون ته وړل شوي. بحرین پاچا حمد بن عیسی الخلیفه د چهارشنبې په ورځ د سپتامبر په 5مه د خپلې واکمنۍ د 25مې کلیزې په مناسبت د 415 بندیانو د بخښلو حکم صادر کړ. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس په بحرین کې د بشري حقوقو د یو فعال له حوالې لیکلي دي چې داسې ښکاري چې په خوشي شویو بندیانو کې ډېر سیاسي بندیان دي.
درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونه له ملتیا مو مننه تر بیا ښې چارې